د ننګرهار مرستیال والي ولسي ستونزې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د جلالاباد ښار ولسوالیو له بېلابېلو سیمو څخه راغلو مراجعینو، قومي مشرانو، ځوانانو، سوداګرو، د خصوصي ادارو مسؤلینو او نورو قشرونو سره وکتل. هرات کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ملک سلمان خیره بنسټ په همکارۍ د سترګو د وړیا درملنې 4 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د یادې ټولنې د لویدیځ زون رئیس ډاکټر عبدالبصیر رحماني باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 4,000 ناروغان معاینه او د نږدې 400 تنه نور وړیا جراحي ترسره شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی بلخ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د بلخ والي مولا محمد یوسف وفا او یو شمېر نورو مسؤلینو سره په کتنه کې په دغه ولایت کې د 55 نویو مخابراتي سایټونو د جوړېدو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي پرون ناوخته په تهران کې له خپل ایراني سیال ډاکټر سید عباس عراقچي سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، اوبو او کډوالو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې ښاغلي متقي په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې بللي او په ګڼو برخو کې د همکاریو پراختیا ته په پام د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې لوړوالی یوه اړتیا یاده کړې ده. او ننګرهار کې هر کال یو شمېر ځوانان او ماشومان سیندونو کې د لمبا له امله د مرګ تر کومې رسیږي چې ډیری یې ماشومان او ځوانان وي. ننګرهار میشتې په دغه برخه کې کورنۍ مسؤلې بولي او له والدینو څخه غواړي چې خپل اولادونه له بې ځایه لمبا راوګرځوي ترڅو کورنۍ د ویر پر ټغر کینني.